سلام، اوس هم د 11 بجو خبرونه. د اړیکو نړیوالې ډلې تېره ورځ د افغانستان پر مسایلو او له هغې ډلې د سولې د روانو هڅو او ولسمشریزو ټاکنو په اړه بحث وکړ. د سولې عالي شورا د دارالانشا مشر په دې ناسته کې چې د برټانیې په بهرنیو چارو وزارت کې د افغانستان او جرمني په ګډې مشرۍ جوړه شوې وه، وویل په افغانستان کې د سولې ټینګښت لپاره لازم شرایط برابر شوي او باید له هغې په ګټنې له طالبانو سره په خبرو کې ګټه واخیستل شي، خو باید تېرې لاسته راوړنې خوندي واوسي. په دې ناسته کې د 26 هیوادونو استازو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي، د منځنۍ او سویلي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي هم ګډون درلود. د ویل چې د اړیکو نړیواله ډله په 2009 کال کې د افغانستان د مسایلو په اړه د بحث لپاره جوړه شوې ده. د افغانستان د سولې په اړه د امریکا ځانګړی استازی وایي د افغانستان د سولې په اړه هڅې تر اوسه مثبت لور ته روان دي. زلمي خلیزاد په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې باید بیړه ونه شي ځکه د افغانستان 40 کلنه جګړه په یوې ناسته کې نه حلیږي او زیاته کړې ده چې له طالبانو سره یې په وروستیو لیدنو کې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې او له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتنې په برخو کې پرمختګ کړی، خو تر اوسه هیڅ یوه موضوع وروستۍ شوې نه ده. نوموړی د افغانستان سوله د زیاتو لوبغاړو او موضوعاتو له امله پیچلې بولي او زیاتوي چې په دې برخه کې لا نورې مسئلې لکه بین الافغاني خبرې او اوربند پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت د ښاغلي خلیزاد له کړنو ناخوښ دی او دغه بهیر له ابهاماتو او پوښتنو ډک بولي. د افغان حکومت د ملي امنیت سلاکار تېره ورځ د افغانستان لپاره د ناټو له ملکي استازي سره وکتل. د ملي امنیت شورا د خبرپاڼې له مخې په دې کتنه کې دواړو لورو د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې بهیر، د افغانستان او ناټو د همکاریو د پراختیا او همداراز د تلپاتې ثبات په اړه بحث کړی دی. په خبرپاڼه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. په هرات کې د وچکالۍ له امله پر 1200 زیانمنو کورنیو یوه اندازه کرنیز او د څارویو خوراکي توکي وویشل شول. دغه مرستې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې سازمان له لوري د امریکا د پراختیایي ادارې په همکارۍ د کرنې د ودې او د څارویو د تلفاتو د مخنیوي په موخه پر یادو کورنیو ویشل شوي دي. له دې سره سم د هرات د کرنې او اوبو لګونې ریاست مسؤلین هیلهمند دي چې د اوسنیو بارانونو او واورې ورېدنې له امله په راتلونکي کال کې بزګران له وچکالۍ سره مخ نه شي. د نشهیي توکو 2 کاروباریان له یوې اندازې نشهیي توکو سره یو ځای په کابل ښار کې ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت د خبرپاڼې له مخې دغه کسان تېره شپه د 12مې امنیتي حوزې په شاوخوا سیمو کې نیول شوي دي. د سرچینې په وینا له یادو کسانو 8.5 کیلوګرامه شیشه هم ترلاسه شوې ده. او 2 نور کسان په کونړ کې د قیمتي ډبرو د قاچاق په تور د پولیسو له لوري ونیول شول. کورنیو چارو وزارت وایي دغو کسانو غوښتل نږدې 1200 کیلوګرامه معدني قیمتي ډبرې چې په یوې لارۍ کې ځای پر ځای کړي وو ننګرهار ته ولېږدوي، خو تر هغې مخکې تېره ورځ نیول شوي دي. ویل کېږي یادو کسانو خپل جرمونه هم منلي دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امان.